طالبانو د نوي حکومت د اعلانېدو په مراسمو کې کومو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. تازه طالبانو څه ویلي دي؟ نوی حکومت کله اعلانېږي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبانو د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د حکومت د اعلانېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. لا څرګنده نه ده چې نوی حکومت کله او د چا په مشرۍ اعلانېږي، خو طالب چارواکي وایي د ځینو تخنیکي کارونو له پای ته رسولو سره به د حکومت نوي رهبري اعلان کړي. ویل کېږي د نوي حکومت اعلانېدو ته طالبانو پاکستان، روسي، چین، ترکي او قطر هیوادونو ته رسمي بلنه ورکړې ده. بلخوا طالبان په دوحه کې له بلینکن سره د کابل هوایي ډګر پر وضعیت خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن اوس مهال په دوحه کې له قطري چارواکو سره پر لیدنو بوخت دی. نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي تمه لري چې طالبان به خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ټاکل شوې ده دی به له طالب چارواکو سره هم وګوري او د کابل د هوایي ډګر پر وروستي وضعیت، د نړیوالو الوتنو پر نورماله کېدو او ځینو نورو مهمو مواردو به بحث سره وکړي. بلخوا عمر زاخیلوال د ملګرو ملتونو له استازي سره د طالب استازو په ناسته د ملي بیرغ هرکلی او ستاینه وکړه. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې غړي حضرت عمر زاخیلوال په خپله فیسبوک پاڼه وایي د ملګرو ملتونو سازمان د استازي سره په مجلس کې د ملا صاحب برادر د چوکۍ ترخوا د ملي بیرغ د شتون او په دې توګه ورته د درناوي هرکلی کوم. د ډاډمنې فضا په جوړېدو کې دي دا او دې ته ورته تصویرونه لا ډیر شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.